اختر مو مبارک شه او عبادتونه طاعتونه دی الله جل جلاله ټول قبول او منظور کی. اختر د خوشحالي موقع ده، مونږ ته اسلام امر کړی چې تاسو به اختر کې خوشحالي کوئ، اختر کې به خوراک کوئ او اختر کې به تفریح کوئ. په اختر کې خوشحالي کول، تفریح کول د عین عبادت ده. په اختر کې غمونه را تازه کول یا روژه نیول د عین ګناه ده. نو د دې په خاطر باندې تاسو کوشش وکړئ ان شاء الله چې په اختر کې څومره هم کولی شئ اختر ولمانځئ. په اختر کې تفریح وکړئ، چکر ووهئ، خپلوانو کره لاړ شئ، نور خلک هم راوغواړئ، لاړ شئ، زړونه آزاد کړئ. ډېر خلک دي کله چې اختر راورسېږي د اختر پیغامونه د دوی دا رقم وي چې اختره بیا راغلې، اختره ته زموږ دې غمونو ته نه ګورې، اختره دلته بېچارګي ده او اختره دلته مریضي ده او اختره دلته مسافري ده. پرېږدئ دا هر څه. مونږ پوهېږم چې ناخوالې شته دي، هر څوک په خپل ژوند کې ستونزې لري، خو د اختر کې راځئ چې دا دروازه بنده کړو. دا صلاحیت مونږ تاسو لرو، دا په خپل واک کې د زمونږ تاسو سره له ناخوالو، سره له ستونزو، سره له مشکلاتو به مونږ تاسو بیا هم اختر لمانځو او امت ان شاء الله د خیر په طرف باندې روان ده، د ښه والي په طرف باندې روان ده. صرف سیاسي اړخ ته مه ګورئ، دې اړخ ته هم وګورئ چې الحمدلله ځوانان ورځ تر بلې راویښېږي، ځوانان ورځ تر بلې هوښیارېږي، ځوانان ورځ تر بلې تعلیم ته مخه کړې ده، ځوانان الحمدلله نن په دین باندې ډېر پوهېږي له پخوانه. الحمدلله هر کور ته د اسلام پیغام رسېدلی ده او الله جل جلاله به دا دین داسې نه پرېږدي تر څو یې چې هر کور ته نه یې رسولی. په خارج کې هغه زمونږ درانه هیوادوال هغوی دا اختر ته په نادیده سترګه مندي نه ګوري. دا زمونږ ستاسو د دین یو شعیره ده، یوه نښه ده، زمونږ ستاسو رواج ده. دا به داسې نادیده نه ګڼو چې زه خو اختر ده بس کره لاړ شه خپل دفتر ته. نه، دا جدي ونیسئ، اختر ولمانځئ، خپلې کورنۍ ته دا اسلام ورمعرفي کوي. صرف په خبرو باندې کار نه کېږي. موږ تاسو به دغه اسلامي مواقع چې راځي دا به عملاً په خوشحالۍ سره لمانځو، ځو به مسجد ته، قرباني به کوو. تر ټولو ښه خبره دا وه، بهتره دا وه چې تاسو عمل ته قرباني کړې وئ. خو دا چې تاسو افغانستان ته رالګلې ته صحیح ده، هم پروا نه کوي، خو که هلته تاسو کړې وئ، ستاسو فامیل، ستاسې خپلوانو، ستاسو همسایګان ټولو ته به د اسلام ارزښت معلوم شوی و چې الحمدلله اسلام دا د غمونو دین نه ده، دا د خوشحالیو دین ده، دا د خوښیو دین ده، دا د ترحم دین ده. اسلام دا مونږ ته وایي چې په اختر کې باید یو په بل باندې ترحم وکړو او د یو بل په مخونو باندې باید خوشحالي دا راښکاره کړو. نو مهرباني وکړئ اختر ولمانځئ، غمونو دروازې مکملې هېرې کړئ. هېڅ وخت کې هم په اختر کې مه چاته فاتحې کوئ او مو ورځئ غمونه را تازه کوئ، ځکه غمونه کول په اختر کې دا ګناه ده. په اختر کې خوشحالي وکړئ، په اختر کې چکرې ووهئ او په اختر کې خوراکونه وکړئ، په اختر کې ساه آزاده کړئ، د زړه غوټې خلاصې کړئ، یو بل سره ملګرتیا وکړئ. دا ټول کارونه اجرونه او ثوابونه لري او موږ ته الله جل جلاله دا په عبادت کې شماروي. اختر مو بیا هم مبارک، عبادات او طاعات مو قبول.